نن د ګلانو ګېډۍ را سره دي. In career ahead. So congratulations, Mohammed. زموږ او ستاسو افغانان هم پکې دي. ډېر خوشحاله یم، احساسات لا نه کنټرولېږي. دواړه ستا دواړه درته مبارک وي. زه خپله د وردګو ولایت یم. ماشاءالله ما د هیلو همدا وه چې یوه ورځ دلته یعنې د وردګو له یو خټین ښوونځي څنګه مو یو له معتبرو پوهنتونونو چې په اکسفورډ کې دی ورته لار پیدا کړه. افغانستان د پوهنتونونو او د دې ځای څومره سره توپیر دی؟ وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. ډېر لیواله نه وم، یا مې هیلې مړې شوي وې سړی ویلی شي. صفایي صاحب د ما مور پلار ورونه په افغانستان کې دي، زه ورته د همدې ځای نه سلامونه وړاندې کوم. د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن د ګلانو ګېډۍ را سره دي. تاسو به مو وایئ چې خبره څه ده؟ خبره دا ده چې نن په اکسفورډ کې یو شمېر محصلین فارغېږي. زموږ او ستاسو افغانان هم پکې دي. همدلته د یو شمېر افغانانو سره غږېږو. یو یې را سره همدلته نږدې ولاړ دی، نو راځئ له ده سره به خبره وکړو. السلام علیکم. ډېر زیات دې درته مبارک وي خالقي صاحب، ډېر زیات درته مبارک وي. او دواړه ستا دواړه درته مبارک وي. نو خالقي صاحب، زه خو ستاسې هلته په پروګرام کې وم، د فراغت غونډه کې وم، که په لنډو کې مکمل ځان معرفي کړې او نورو بیا پوښتنې خو ډېرې دي، هغه پوښتنې به کوو. ډېره مننه. ما نوم محمد یعقوب خالقي دی. دلته په اکسفورډ پوهنتون کې مې په نړیوالو تجارتي او بشري حقوق کې خپله ماستري وکړه او نن تاسو وکتل د خوشحالۍ ځای دی. خپله ډېر خوشحاله یم، احساسات لا نه کنټرولېږي. څومره دغه په احساساتو کې کله چې تاسې ما هلته تاسې هغه پروګرام مو ولیدی، عمل ته وم، یو ډول احساس مو ماته ښکارېدی چې د وطن هغه درته رایادېدل که څنګه؟ تاسو هلته ولیدل په مراسمو کې د مختلفو هیوادو محصلین راغلي وو، نو هغه څوک چې په بهرنیو هیوادو کې زده کړې کوي هغوی ښه دا احساس درکولی شي چې کله دوی په سیم کې ناست وي، په مراسمو کې ګډون کوي، دوی ته ټول اما د خپل وطن ټول هر څه په ذهن کې ورځي، هماغه احساس پکې پیاوړی کېږي او هغه ډېر د ویاړ او افتخار ځای وي. نو تاسو ولیدل د موږ احساسات چې څومره زیات وو. اکسفورډ پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړله؟ صفایي صاحب ډېره مننه. نو د دې کیسه اوږده ده، خو زه به یې په لنډو کې ووایم. نو په واقعیت کې دا ټول هر څه راټول کړو، خپل هغه هڅه چې ما کړې وه، خپل اراده مې چې کړې وه، او د دې تر څنګ ما ټول توکل په الله په کړی و. نو کله چې د الله نه مرسته غواړي، د هغې نه کومک غواړي، نو خامخا یو ځای ته رسېږي چې تا یې مخکې اصلا خوب کې دې نه وي لیدلی که نه. د افغانستان د کومې سیمې یاستئ؟ د افغانستان کوم ولایت یاستئ؟ وطن خو ټول یو دی. بله، زه خپله د وردګو ولایت یم. ما خپله ښوونځی هملته لوستی. ښه، یعنې ښوونځی دې او ماشاءالله دا دې لکه چې لورکۍ دې ده که نه؟ دا مې لور ده. ماشاءالله ما د هیلو همدا وه چې یوه ورځ نوم یې څه دی؟ نوم دا زینت نومېږي که نه؟ او دا نن در سره وه دلته په هغه کې بالکل پروګرام کې در سره وه؟ دا همدا خبره زه درته کوم که نه، د ما یو د هیلې نه همدا وه چې زه کله دلته خپله ماستري کوم، هغې وخت کې ما یا اولاد وي هغه ماته راشي که نه، یو دا خوب ما سره و چې نن زه دا ټول په واقعیت کې وینم، یعنې هېڅ هغه خپل احساسات نشم. یعنې د وردګو له یو خټین ښوونځي د اکسفورډ تر پوهنتونه همداسې ده. دغه ډېر عجیبه احساس وي چې تا ته ټول هغه وختونه چې تا هلته تېر کړي وي، هغه سختۍ چې تا تېر کړي وي، د زده کړو شروع د هماغه ځای نه شوي وي او تر دې ځای سړی را رسېږي، دا ډېر زیات د افتخار ځای دی. که زه د همدغې موقع نه په استفاده خپل ټولو استادانو ته، خپل هغه خلکو ته چې زه هملته رالوی شوی یم. خالقي صاحب، څنګه مو یو له معتبرو پوهنتونونو چې په اکسفورډ کې دی ورته لار پیدا کړه؟ مننه صفایي صاحب. نو ما مخکې هم درته ویل، زه چې کله دلته راغلم ما په انګلیسي ادبیاتو کې خپله
لیسانس دوره په افغانستان کې کړې وه، بیا ورپسې ما ماستري هملته په نړیوالو حقوقو کې وکړه. نو هغه راسره ډېر کومک وکړو، ځکه دوی دلته چې ما خپل اسناد وړاندې کړل، په ماستري مې په افغانستان کې درلوده، خو په انګلیسي کې ما په انګلیسي ادبیاتو کې ما لیسانس کړی و. نو کله چې ما خپل اپلیکیشن دوی ته ولېږو، یعنې زه رښتیا درته وایم دوی اول کې په شرایطو باندې ماته هغه راکړه، آفر یې راکړو. خو بیا وروسته هغه شرایط چې و دوی د انګلیسي ریکوایرمنټ یو څه جګ و، هغه لږ فرق پکې و. رښتیا درته ما مخکې مې یادونه وکړه، نو بېرته هماغه د الله مرسته او کومک و چې ما سره وشو، او ما بیا زنګ دوی ته او دا ټول خپل حالت او دا کډوالي او دا هر څه چې په موږ تېر شوي دا مې دوی ته بیان کړل. بالاخره نو دوی را سره ومنله. نو هماغه د الله مرسته وه چې ما ته د الله نه ډېر شکرګزار یم. خالقي صاحب، تاسو په افغانستان کې زده کړې مو کړې دي، هلته مو پوهنتون لوستی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د دې ځای څومره سره توپیر دی؟ صافی صاحب ډېر زیات فرق لري. کله چې ما دلته خپل درسونه شروع کړل، نو دلته سیستم ډیر متفاوت دی. دلته داسې دی چې مثلا سبجیکټونه مضامین چې دي که نه، هغه ډیر کم وي، او په افغانستان کې ډیر زیات وي. دلته په کمو مضامینو کې ډیر زیات تا رسوي. بل په افغانستان کې موږ امتحان لرو، دلته امتحان نشته، دلته ریسرچ در باندې کوي. کله چې ته ریسرچ په هر مضمون کې کوي، د هغې په مطابق ته نمرې اخلي. نو دا سیستم ټول فرق لري. نو زه چې راتلم اول کې ماته ښکارېده چې دلته اسانه ده. کله چې بیا اصلي ځای ته ورسېدم چې ما ریسرچ کول شروع کړه، ما فکر کوم دا خلک څنګه په بهرنۍ واده کې زده کړې کوي، څه رقم دوی فارغېږي، لکه دومره فشار هم راغله که نه. خو دا هر څه د هغه محیط او د درسونو سره نوی اشنایي او بلدي وه. څه توپیر یعنې څه ژبې مسله وه که څنګه؟ نه، ټول هغه په دې وه که نه چې ته هغه مضمون کې درس وایي، ته په هغې کې باید ریسرچ وکړي چې هغه ځان ته مثلا په یوه موضوع کې ته د استاد سره شریکوي چې زه په دې برخه کې ریسرچ کوم، تحقیق کوم. نو بیا تحقیق ته شروع کوي، او کله چې سمستر خلاصېږي هغه تحقیق دوی ته سپاري. دوی ټولې نمرې په دې نه درکوي چې ته مثلا ته په امتحان کې څو سوالونه کړي، امتحان بېخیسته نه که نه، هماغه ریسرچ دې ټول کتل کېږي چې تا څومره تحلیل کړی دی، څومره مختلف نظرونه دې راخیستي، او خپل تحلیل دې څه شی دی په دې موضوع کې که نه. نو دا ټول هغه سکیلز او مهارتونه چې انسان دلته زده کوي. خالقي صاحب، که چیرې یو افغان زموږ او ستاسو افغان ځوانان هغوی دلته غوښتنلیک یا اپلای ورته کوي، کوم څه باید خپل پام کې ونیسي؟ ډېر زیات مهم شی د انګلیسي نمرې دي، چې مثلا یا په آیلس کې یا په ټافل کې دوی نمرې واخلي، او دلته پوهنتونونه چې دي هغې ته ارزښت ورکوي، تر څو چې هغه نمرې ریکوایرمنټ پوره شوي نه وي، هغه نشي پوهنتون ته لاره نشي موندلی که نه. او همداسې دوی باید اسناد د افغانستان ولري. صحیح ده. نو کله چې دا ولري، هلته اپلیکیشن د پروسه مخکې وړي، او بیا دوی وروسته اپلیکیشن ګوري. نو د هغې نه وروسته که مثلا ریکوایرمنټ وپړ شوي، دوی ته ځای ورکوي. خالقي صاحب، بیرته به راشو د فراغت مراسمو ته به راشو. So, my name's Tim Sayer. I was the coordinator for the master's course that Mohammed did, and I was lucky enough to teach him on the environmental law module. I think all I can say is we're exceptionally proud of what Mohammed did while he was with us. I know it's been a tough journey. It's been a tough route for you to come to England, come to Oxford to do your masters. You worked extremely hard, produced work of exceptionally good quality, and I know because I marked some of it. So I think Mohammed has done himself, done his family, proud, and we'd love for him to keep in touch with us. We'd love to hear how you're doing in the future, and I think you've got a glittering career ahead. So congratulations, Mohammed. Thank you so much. No worries. Thank you, sir. No worries. Thank you. نو درنو لیدونکو، د خالقي صاحب یو له استادانو څخه وي، د خالقي صاحب سره خبرې لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ. ډېره زیاته مننه. کور ودان، که په سر کې ځان راته معرفي کړي، نوم دې راته ووایه. زما نوم عبدالعزیز حکیمي دی، د ننګرهار د خوږیاڼو نه یو، او دلته په د انګلستان په ناټینګم کې اوسېږو. تاسې دغه پروګرام ته نن راغلي وئ، افغان ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زموږ د ګران ورور زما داسې دی لکه زوی محمد یعقوب جان خالقي صاحب،
د هغوی سرمني و نن او د هغوی دپاره راغلي وو. په عربۍ کې یوه مقوله ده وایي چې من جد وجه ده چې تکلیف تیر کړي که نه نو ته ضرور نتیجه ګوري. او همدا شان زموږ او تاسو په ژبه کې وایي که نه وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. نو دا ډېر یو د افتخار ځای دی. ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې خپل وخت ضایع نه کړي او هر وخت متاسفانه حالات هم داسې ښه نه دي د ځوانانو لپاره، خصوصا په وطن کې حالات ښه نه دي. نو زما خواهش او زما امید او زما غوښتنه به ځوانانو نه دا وي چې په دغه سختو شرایطو کې هم باید چې هغه انګلیسي کې یوه مقوله ده کومه چې never give up که نه وایي چې هر وخت باید چې کار وکړي او هر وخت باید چې حمله وکړي، په مخ لاړ شي او خپل تعلیم چې تر توی وسه کېږي او د ظروفو د شرایطو سره سم باید خپل تعلیم وکړي او خپل ځان خپل منزل مقصود ته ورسوي او خپله کشتۍ د سمندر نه د کامیابی ساحل ته وباسي. ډیره زیاته مننه کور مودان صاحب، خوشحاله اوسئ. ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو همدلته یم د یو شمېر نورو افغانانو سره هم غږیږو. هلته یو بل ورور ولاړ دی، راشه خبرې وکړو که نه. السلام علیکم. ستړی مو چې تاسو مننه. بصیر حکیمي خبرې کوم. حکیمي صاحب نن پروګرام لپاره راغلی، ملګری مو دلته فارغېدل، که څه حساب و؟ زمونږ یو ډېر خوږ ملګری یو ورور به ورته یم، زمونږ تقریبا د ډېر وخت نه سره اړیکه ده. نو د هغې په فراغت سلسله کې راغلي یو، نو ډېر خوشحاله یو. داسې احساس زه لرم چې زه خپله فراغت خپل دغه ته راغلی یم. خپله دې زده کړې کړي دي که نه؟ هو زه خپله پوهنتون کې یم، اول کال مې دی. خپل کمپیوټر ساینس په برمنګم یونیورسټي کې چې دی. ډېر ښه ډېر ښه. ځوانانو ته پیغام څه دی؟ ځوانانو ته پیغام مې دا دی چې هېڅکله باید دا خپل امیدونه ونه بایلي او څومره چې کولی شي خپل هدف ته چې دی مخ په ترقۍ لاړ شي او خپل هدف ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه. کور مودان، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو همدلته یم زموږ ستاسو یو بل افغان او زما ډېر نږدې ملګری ورور او په یو دفتر کې سره همکاران پاتې شوي، یوسف زدران هم راغلی دی. سلام علیکم. جوړ په خیر. خدمت زدران صاحب هغه ته اکسفورډ ته راغلی. مونږ ډېر نیولي دا مایکونه خو دا زه به خپله ونیسم. زه هم که دلته درته ولګوم څنګه دا به لا اسانه شي. اسانه ده. نو نن اکسفورډ ته راغلی وې، څه خیرت و چکر راغلی وې که څه حساب و؟ والا اکسفورډ ته چار وخت راځي یو احساس ښیي، ځکه اکسفورډ نامي ځای ده، په دنیا کې یادېږي، افغانستان کې هم خورا مشهور دی. نو دلته پوهنتونونه ډېر مشهور دي او نن زموږ یو ډېر ګران ملګری محمد یعقوب خالقي د فراغت مراسم هغه فارغېدو او له نیکه مرغه له ماسټرۍ فارغ شو، یو لیسانس یو ماسټري بیا پی ایچ ډي. نو د ډېر ښه لیول ته درس رسولی دی، زده کړې رسولې دي، موږ ټول پرې ویاړو او د وطن ویاړ دی. هر افغان چې یعنې هغه فارغېږي، لوړې زده کړې کوي، که په ټیټه کچه وي زموږ او ستاسو لپاره که روغتیا وایم داسې یو چاپېریال ته ننوتل خپله یو چاته انرژي ورکوي. یعنې زه دا څومره وخت که روغتیا وایم د درس او د کتاب د ویلو یا د اضافت درس ویلو که نه ډېر لیواله نه وم، یا مې هیلې مړې شوي وې سړی ویلی شي، خو دا رقم مراسم سړی ګوري ډېر د ویاړ ځای وي. نو زما هغه جذبې هم راپورته شوې، نه پوهېږم دا جذبې به څومره دوام وکړي، خو سوفا لنډې ورځې که څنګه. ما چې دلته ولیدلې ما کېدای شي دا راغلی دی ځانه چې غلی کوي، کوم پوهنتون شروع یا فارغ شوی یا به پوهنتون وایي، که څه حساب دی؟ خو کېدای شي که قسمت وي سړی نه وایي د قسمت پورې وتړو که څنګه، خو لیوالتیا ډېر مهمه ده که سړی وخت ولري. حوصله خالقي صاحب ته خو به ډېر ریوارډ ورکول او سلامي کول وي، ځکه له ډېر لرې دی راتلو دغه پوهنتون ته. یعنې فکر کوم 3.5 ساعته د ورځې یو طرف نه د سفر یا مزل کوو، ډرایو به یې کوو، موټر به یې خپله چلاوو، بیا د دې طرف نه بیا 3 ساعته 3.5 ساعته مزل کول هغه ځای ته د اکسفورډ او د دای چې چېرته اوسېږي د هغې ساحې ترمنځ که نه. نو دا ډېره حوصله غواړي، خدای دې موږ ته داسې حوصله راکړي او افغان ځوانانو ته حوصله لري ځان ماغه کوه نه ښه ده. نو ځوانانو ته د پیغام څه دی؟ پیغام به دا هر څوک د خپل نظر نه که نه چې زده کړې ډېرې مهمې دي، تر څنګ دنیا کتل چې څومره امکانات وي سړي سره که نه، دا خپله ډېره زیات تجربه ده. یو کسب زده کول دا ډېر زیات موږ یو متل لرو که نه چې که د حاجي صاحب څخه وایي د غره په سر دې کور یي او چې کسب د زده یي ژرنده به دې چلیږي. اوس ما غلط نه ویلی خو همداسې یو څه دی. نو کسب زده کول، زده کړې کول، یو ځای ته ځان رسول، ملګري پیدا کول دا ډېر مهم دي. ښه ملګري پیدا کول، د هغوی سره ناسته پاسته کول
دا ښه وخت چاته ورکولی شي زما په اند. ډېره زیاته مننه یوسف جان. مننه ټول ته وطنوالو ته بیا سلامونه وایم او الله دې وکړي چې ښه وختونه ولري. ډېره چې موږ ګوري. ډېره مننه. خوشحاله دي. خیر اوسه. کور ودان. نو درنو لیدونکو دا و زموږ او ستاسو د یو شمېر افغانانو سره مو خبرې وکړلې. هیله ده خپرونه تر پایه را سره وګورئ. نو کبیر ته دا پروګرام ته راشي نن د فراغت غونډه وه کله چې دغه ستاسې نوم اخیستل کېدی په بریتانیا کې کله چې سړی له افغانستانه لیرې او دلته سړي ته کورنۍ مې یادېږي. کورنۍ هم در سترګو شوه. صفای صاحب د ما مور پلار ورونه په افغانستان کې دي. زه ورته د همدې ځای نه سلامونه وړاندې کوم. د دوی هر څه زما په یاد دي. نن چې په کومه خوشحالۍ زه احساس کوم د ټولو کې دوی ځان سره شریک ګڼم او دا تر ټولو زیات زه په دې خوشحاله کېږم چې نن دوی په ما ویاړي. نو هر اولاد چې د خپل مور پلار لپاره ښه وکړي تر یو ځای ځان ورسوي دوی طبعا افتخار کوي چې نن زه هماغسې یو کار کوم او دوی طبعا خوشحاله دي. زه ټولو ته سلامونه. دا هیله دې دا ارمان دې مو کوي چې کاش مور پلار را سره وای ورونه را سره وای او دلته مو سره یو ځای دا خوشحالي لمانځي. همداسې ده. نو ټول اولادونه په زړه کې همدا لري. کله چې دوی خوښي احساسوي هغه د ویاړ شي بې دوی احساسوي دوی هلته وي طبعا هغوی په زړه کې همدا راګرځي چې کاس کې اوس دوی ما سره ناست وای ځکه دوی په خپل اولادونو افتخار کوي. نو طبعا د ما هېڅ د زړه نه وځي نه ټول ته څوک دې ډېر دریاد شو نن مور پلار ورور څوک ډېر دریاد شو چې کله دغه مراسم او راووتلې څه احساس دې کوو هغه راته ووایه. ټول مې یادېږي حتی خپل وطن مې لا یادېږي. نو هغه مور خو تر ټولو نږدې وي که نه ورپسې همداسې پلار او ورونه هغه خپل کلی خپل خلک دا ټول ماته یادېږي. کله چې ته په دې ځای کې وې هغه په صنف کې چې ته وې ته دلته د افغان په صفات ناست وي نور نه وي تا ته ټول وطن در یادېږي او د ټول وطن نمایندګي سړی دلته کوي. افغان ځوانانو ته دې پیغام څه دی؟ ډېره مننه. مهمه پوښتنه همدا ده. نن دغه تاسو چې دا شیبې وینئ دا هر څه پیغام دی ځوانانو ته که نه. نو ټولو ته زه همدا وایم چې هر څومره مشکلات راځي هغه تاسو هېڅ وګڼئ اراده خپل قوي کړئ هدف ځان ته وټاکئ او ځان ورسوئ. ډېره زیاته مننه. بیا هم دې درته ډېر زیات مبارک وي خالق صاحب. خوشحاله اوسئ. مننه. درنو لیدونکو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې په اکسفورډ کې مې تاسو ته وړاندې کړله. تر بلې هغې مو په لوی رب سپارم ښې چارې.